السلام علیکم ملګرو کوپره به تاسو پیژنئ انګلیش کې دې ته کوکونټ وایي اردو کې ورته ناریل وایي او د دې صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې دي دا په خوراک کې هم ډېر ښه لګي د دې خوند ډېر زیات مزیدار وي خو د انساني صحت لپاره هم د دې ډېر زیاتې فایدې دي دا چې تاسو کله استعمالوئ نو انشاءالله د ډېرو دوایانو به تاسو ته ضرورت نه راځي د ډیرو دوایانو چې کوم هغه علاج دی هغه په دې کوپره کې موجود دی او ډېرې دوایانې د کوپرې نه یعنې د ناریل نه کوکونټ نه جوړیږي نو د دې څه فایدې دي ګوره په لومبي نمبر باندې کم خلکو کې د وینې کمې وي کمزوري وي ډېر زیات نو هغوی د کوپرې استعمال کوي د کوپرې استعمال چې هغوی کوي نو د وینې کمې به انشاءالله بغیر دوای استعمال ختمیږي آیرن ډیفیشنسي دا ختمی د وینې کمې دا ختمی دغسې هغه نارینه چې د هغوی لو سپرم کاونټ وي منې کمزوري وي یا نه کوم نارینه بې اولاده وي یا ټایمینګ مسله وي ورته نو هغوی د دوایانې نه استعمالوي هغوی د کوپرې استعمال کوي دا چې کومه منی نری وي سپرم ډېر زیات کمزوري وي لو وي نو هغه ټینګۍ صحتمند کوي بغیر د دوای استعمال دغسې کم خلک جسماني کمزوري وي هغوی غواړي چې زموږ وزن سیوا شي نو هغوی دپاره تاسو میډیسن مه استعمالوئ د کوپرې استعمال کوئ مسلسل چې تاسو د کوپرې استعمال کوئ نو ستاسو جسماني صحت به ښه شي او وزن به انشاءالله قدرتي طور باندې سیوا شي د کومو خلکو قبض وي حاجت یې نه کیږي په دویم دریم واشروم ته ځي یا که روزانه هم ځي خو ډېر زیات زور سره حاجت کیږي تکلیف یې ورته نو هغوی د قبض لپاره دوایانې نه استعمالوي هغوی د کوپرې استعمال کوي د کوپرې استعمال تاسو په ثابت حالت کې هم کولی شئ د کوپرې خوراک کولی شئ نو خېټه به هم نرمیږي دغسې که تاسو کوپره نه خورئ د کوپرې تیل تاسو استعمالوئ نو هغې سره هم ستاسو کلمې چې کوم دي هغه به غوړیږي او سټول چې کوم دی ډک حاجت هغه به ډېر په اسانه باندې پاس کیږي نه صرف د کوپرې خوراک بهترین دی صحتمند دی بلکې دې کې چې کوم اوبه وي د کوکونټ واټر چې کوم د کوپرې اوبه دي هغه هم صحت لپاره ډېر زیاتې بهتر دي هغه خلک چې د هغوی تبه وي ټمپریچر وي او ډېر زیاته تنده ورته لګي تنده یې نه ماتیږي یا چې کوم ډایبیټک پیشنټ وي شوګر وي هغوی تنده نه ماتیږي هغوی د کوپرې اوبه څکي نو انشاءالله تنده به زر ماتیږي د کوپرې تیل چې کوم دی د دماغو طاقت لپاره یا هغه طالبات چې چا مازغه کمزوري یا حافظه تیزول غواړي یاداشت ښه کول غواړي هغوی د کوپرې د تیلو چې کوم دی مالش کوي په سر کې دې سره ورته ذهني سکون هم ملاویږي او انشاءالله په مزه مزه به حافظه هم ډېره سټرانګ شي ډېره به ښه شي دغسې د چا ویښته کمزوري وي پریوزي مات ګوډ وي یا پکې چمک نه وي خشک شان وي هغوی د کوپرې د تیلو استعمال کوي په سر کې د مالش کوي ویښته به تور شي چمکدار شي او انشاءالله لوی به هم شي او سر خشکي هم دې سره ختمیږي کم خلک بدن غټول غواړي فربکول غواړي چې زما ویټ سیوا شي یا کم خلک باډي بلډینګ کوي نو هغوی هم د کوپرې استعمال کوي د کوپرې اوبه دې هم څکي د کوپرې تیل دې هم استعمالوي د کوپرې تیل چې کوم دی دا تاسو پخلي کې هم استعمالولی شي او د دې ډېر زیاتې فایدې دي په پخلي کې د کوپرې د تیل استعمال په ځای راځي تاسو بازاري بنسپتي ګي یا عام تیل استعمال کوي نو د کوپرې تیل استعمالوئ کوپره تاسو تازه حالت کې هم استعمالولی شئ که چېرې تاسو تازه کم کوپره وي هغه مو نه خوښه نو چې کومه عام ډرای فروټ دوکانونو کې ملاویږي او وچه شوي چې کومه ډرای کوپره وي ډرای کوکونټ وي تاسو هغه هم استعمالولی شئ ملګرو زما د ویډیو مقصد دا دی چې دوایانو استعمال کم شي او چې کومې وړې مسلې دي چې د هغه علاج بالغذا باندې وشي په خوراک باندې وشي نو په خوراک چې د یو مسلې حل لوځي نو ساید افیکټ هم نه او فایدې ډېرې زیات دي بل چې تاسو د خپل غذا خیال وساتئ نو انشاءالله ډېرې بیماریانو هم تاسو محفوظ دي زمونږ ډېر زیات بیمارۍ چې نن سبا دي هغه زمونږ د ژوند انداز صحیح نه دی زمونږ خوراکونه صحیح نه دي نو زما ټول د ویډیو مقصد دا وي تاسو به نوټ کړي چې زه زیاتر په علاج بالغذا ویډیو جوړوم او د خوراک چې کوم بیلنس ډایټ وي هغې باره کې زه معلومات ورکوم که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښیږي زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي ډېره مننه الله حافظ